ښه غوندې نشه مو چېرته کړې وې، تا سره یو شپه مو چېرته کړې وې، ټوله شپه خبرې او سندرې وې، داسې شوګیره مو چېرته کړې وې. او که څوک خاندي که څوک جاړي پکې اوسي، د یو بل نه مینه غواړي پکې اوسي. او پښتونخوا دې تل اباده وي سایله، د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. کتونکو ته دغه یو خبره جوته کوو، نننی زموږ د موسیقۍ دغه ښایسته پروګرام د خیبر پښتونخوا نه راغلي زموږ ښایسته میلمانه سید رحیم افریدي صاحب او خانول عوامي صاحب دغه زموږ سره نن د کراچۍ په ځمکه میلمانه دي. دغه موسیقۍ دغه رنګونه هم موږ اکثر دا خبره کوو چې د سیند په شګمنه ځمکه د پښتو د ثقافت پلوشې زموږ دلته چې څومره د ثقافت ملګري دي، راجا استاد ما سره میلمه دی، قاسم ګل استاد دی، دلبر جان استاد. دغه نننی پروګرام دغه ته ډالۍ دی، دغه زموږ د وړه غونډه هڅه وه چې موږ سره دغه ملګري کښېني او د موسیقۍ سندرې موږ ته ووایي، ځکه چې ژوند کوم سندرې راوړه. نو خانول عوامي صاحب به سټارټ اخلي، مننه هم د راتګ کوو، دغه مایک ورته حواله کړم او بیا به پروګرام کې انشاءالله مخ په وړاندې ځو، سندرې ووایو. یو جهان مننه شمس صاحب، الله مو راته لره، او سید رحیم بهي چې کراچۍ ته په پیله ځل لا خو راغلی دی، ځکه چې ما سره د ملاقات وشو په دغه کراچۍ کې. زه ډېر خوشحال یم. دا یو دوه شعره ورته ډالۍ کوم. سید رحیم بهي چې ستا د حسن او جمال خبره هم نه کوي، چې ستا د حسن او جمال خبره هم نه کوي، اوس به سړی ځینې مثال خبره هم نه کوي. او زما کمره کې یو تصویر دی، شونډې نه پرانیزي. زما کمره کې یو تصویر دی، شونډې نه پرانیزي، تش لګېدلی په دیوال خبره هم نه کوي. ملګرو، سید رحیم بهي د شهید اقبال مومند صاحب د نظم خواهشمن فرمایش دی، هغه به کوو د امن په دنیا کې د نقشې نه ورک وطنه پاتک پاتک وطن. سبا چې راشي اوس لږ را شمشیر دا طرفه په لمای نه اواز راکاږي، ساعت به راکاږي، به چې ستا هغه تاسو خبره کوله ټیک شو. نه بس بیا سره کې سره کې راوړو چې دا
د جنگ دا ټکوران کودا کی دیشی چې دا خلق انسانان کودا کی دیشی چې دا خلق د ژوندون په معنا پوهېږو چې شعور د قید او بند په معنا چې احساس له بوټي سا واخلي قرار شي چې دوران زړونه ګبین کو دا کیدی شي نو محبت چې لګر ځان خدا کی دیشی چې دا خلق انسانان کو دا کی دیشی د نفرت نه چې نفرت وکړو که څنګه نه چې را یو شو محبت وکړو که څنګه دا چې څوک د دوزخونو په ځای ناست وي په دوی زیری د جنت وکړو که څنګه چې ګواه پیدا جهان خدا کیدی شي چې دا خلق انسانان خدا کیدی شي چې دا خلق انسانان خدا کیدی چې دا تور زړه نه لږ سپین کوڅه خیال دی دا ګمان زړه نه یقین کوڅه خیال دی چې شیطان د منځه وباسو یارانو چې دا زهر لږ ګډین کوڅه خیال دی دا کیدی شي په لرزانه نو چې دا خلق انسانان خدا کیدی چې د کم سنگر نه ډزه چې د کم سنگر نه خلکو له خطرېږي چې د کم سنگر نه ډکې ادېرېږي
نو چې د کم سنګر نه دس په خلکو کېږي نو چې د کوم سنګر کې چې ټوپکې ذخیرېږي دا سنګر چې بیابان کودا کېدی شي نو چې دا خلک انسانان کو دا کېدی شي د امن په دنیا کې د نقشې نورک وطنا ومرچی مرچی وطنا فاتک فاتک وطنا دنیا کی د نقشې نورک وطنا زنجیر زنجیر وطنا فاتک فاتک وطنا زنجیر زنجیر وطنا فاتک فاتک وطنا دا ولی دی پسوات او پتیرا کی اور بنیگی دا ولی دی وطنا ہری خوا کی اور بنیگی دا ولی دی باڑا او پی خور پور کی سوزی دا ولی دی پٹولا اختر خوا کی اور بنیگی وطن د رحمان او د خوشحال خټک وطنا مرچی مرچی وطنا فاتک فاتک وطنا دنیا کې د نقشې نورک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکای سوکای وطنا بڑی میران شاشو پا باران کی د بارودو بوی ندی پا غراو پا میدان کی د بارودو گروٹ کی د دری او د گوار ندی چاپیرا نکی د شوفارا وزیرستان کی د بارودو قاتل پہر لارا او پہر سڑک وطنا مرچی مرچی وطنا فاتک فاتک وطنا دامن کو دنیا کی د نقشې نورک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکای سوکای وطنا دوزخ رنده جوړ شوی د نوښارو 400 ایریدي جوړې شوې د بلبل غوندې سدینا فریاد دی چې د وینو د کابل په سیند کې راغی یو اور د
دی چې بلیږي پې قبر کې درودینا ګولی در باندې اوري و زما نازک وطنه مرچي مرچي وطنه پاټک پاټک وطنه دا موږ دنیا کې د نقشې نورک وطنه زنځیر زنځیر وطنه څوکی څوکی وطنه بهر لار جنازه د بهر لور جنازه سحر د پلار جنازه او د ماښام د رور جنازه موږ ترې په مرګوم یریدونه سپنامه ولاړو څومره درنه وه د دې ښاره د سړي خور جنازه خدایه په یوز یې قیامت راولې چې کار ختم شي صوبه پرته وي ځای په ځای او کور په کور جنازه هغه چې هغه خپیم له ماشوم هغه چې مور او پلار یې خاورونه سپرلیک والا هغه خپیم له ماشوم وي د کونډې خور جنازه خو وخت کې چرې راغی چې نامه دې خاورې کېږي خو وخت کې چرې راغی چې عزت دې نیلامېږي خو وخت کې چرې راغی چې دشمن دې رانه نیسي خو وخت کې چرې راغی چې بریدونه دې بدلېږي اقبال بوي ولاړ لکه د کاڼي کلک وطنه مرچي مرچي وطنه پاټک پاټک وطنه دا موږ د دنیا کې د نقشې نورک وطنه زنځیر زنځیر وطنه څوکی څوکی وطنه زنځیر زنځیر وطنه څوکی څوکی وطنه خاطر صاحب یو شعر دی چې ډېرو شپو ته راشه چې د یو بل نه خبر شو او یاره په یو شپه ده ډېرو شپو خبرې نه شي او هغه یو بل هم دی چې نیټه دی د خدای خبر چې بیا به کله یو ځای کېږو خدای خبر خاطره ته بیا چرته زه بیا چرته او پرېږده اوس پتلو کې د راتلو خبرې نه شي شمس صاحب ډېر خوند یې وکړه پروګرام خانوال استاد نه مو ډېر څه واورېدلو او ډېر خوندونه یې وکړلو رجا استاد نه به هم واورو مزید څه تاسو نه به واورو انشاءالله او ډېر خوند یې وکړه ولارې د اجرا د ځای آباد ساته د کراچۍ څوره غادي لکه څوره ملګري راغلي دوم ډېره مهرباني ډېره شکریه خانوال استاد د تاسو هم ډېره مننه او د موږ د خوشحالۍ وخت هغه وي د خوشحال بابا یو شعر ده چې
د خوشحالۍ وختونه دا وي د خوشحالۍ وختونه دا وي چې رباب او سرنده سره غږیږي. نو شمس صاحب دا پروګرامونه چې کوم را جوړیږي دا د امن پروګرامونه دي. دا یو د امن زیری ده، د امن هغه ده چې کم د مو فنکاران ملګري د مو هنرمند داسې راټول شي، داسې هغه شي چې کم زه دور راټول نو دور د امن غږ کوي. دو د ویرونی د دشمنی د بربادي دا هغه نه کوي. دو چې کم زه خوشحالي وي، کم زه امن وي، نو دو مو ته د امن پیغام راکوي. نو الله درته دا استادان ټول ژوندي لري چې بیا را شو بیا ته خوندونه واخلو د دور سندرونه د دور وزنونه. ډیره مهرباني، ډیره مننه. الله مرته ژوندي لره. مننه مهرباني. ملګرو د صدرایي مفروض صاحب زموږ په کراچۍ کې میلمه د موږ روان دي. بس اخر کې دغه څو شعرونه چې موږ سره جانانه بلوي راغاړي وزه او را مغلب امنس کې جدایي راغاړي وزه حسنه چې بیا چرته د دې وخت پر ارمان شو، حسنه چې بیا چرته د دې وخت پر ارمان شو، بیرته په چاتیر وخت ناراضي راغاړي وزه. ټول ملګرو مننه. صدرایي صاحب اخره کې شمس صاحب تاسو ته یو دوه شعرونه چې ته زمانه زلتان مرور یم. خانول استاد چې ته زمانه زلتان مرور یم او غاړه راکړه دا د چانه مرور یم او زه او ته رضا نکړو صدرایما، زه او ته رضا نکړو صدرایما اور پر پورې شه دنیا نه مرور یم. ډیره مهرباني، ډیره مننه.